کده یوسف علیہ السلام حسن په دنیا کې مشهور نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن بیا داسې و چې د اسمانونو ملائکوم خدای ته درخواست کړو چې یا الله مونږ خو چې کله نه پیدا یو نو مونږ زمکه ته نه یو تلی دا داسې حسین او جمیل پیغمبر دی چې پزمکه پیدا کړی دی نو یو ورځ خو اسمان ته راوله چې مونږ یې موږ علماء لیکي چې د معراج تلو څومره اسرار او رمایز دي نو یو صرف کې دامو چې الله د ملائکو درخواست منظور کړو چې ولای بوتلو ورته خود چې هغه پیغمبر دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې د سورلسمې سپوږمۍ وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم په کټ کې پروت و نو ما به کله کله سپوږمۍ ته وکتل کله به مې د مخ ته وکتل نو بی بی عائشہ فرمایي چې زما دې په خدای قسمی چې ما به د مخ ته وکتل بیا به مې سپوږمۍ ته کتل نو سپوږمۍ به راته تته ښکارېده عزیزانو دا خو لا څه کوئ ماریا قبطیه یو وینځه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینځه وه پخوا په دې ملک یو عادت تیر دی چې د شپې به سړي ته د تشو متیازو ضرورت پیښ شه نو کوټې نه بار به نه راوتو دننه به څه د خاورو لوښی کټوی یا لوټا یا داسې څه شی ایښی نو کوټې نه به بار نه راوتو نو هغې کې به یې کولی حضور علیہ السلام ته د ورکوټي قضا حاجت ضرورت د شپې پیښ شوی دی نو هغه لوښي کې کړي سحر هغه ماریه قبطیه ته حضور علیہ السلام فرمایل چې دننه لوښي کې څه شی دی هغه بار توی کا جلال الدین سیوطی لیکلی دي چې هغې ورته ووی چې یا رسول الله اخو اوبه وې ما وی چې اوبه دي ما وڅکلې حضور علیہ السلام ورته ډېر په غوسه شو چې